تازه تیره شپه د طالبانو د دفاع وزارت لخوا د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا په سیمو کې د پټو او خاموشانه عملیاتو په ترڅ کې هوایي بریدونه ترسره کړي او څو مهم اهداف یې په نښه کړي دي. پوره جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي تیره شپه هوایي ځواکونو د پاکستان بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د داعش پر اړوندو څو مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت وایي بریدونه د بلوچستان په ګلستان او شکراب سیمو او د خیبر پختونخوا د اورکزیو ولسوالیو په قمبرخیل سیمه کې د داعش خراسان په مرکز شوی چې د دفاع وزارت ساين بالفساد یعنی داعشیان او د شر او فساد مرکز بللی دی. د سرچینې په خبره هلته د داعش خراسان څانګې مرکز کې ځینې مهم مشران او مطلوب اهداف ویشتل شوي دي. د وزارت په وینا پاڼه کې د پنخه شویو کسانو بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي. د دفاع وزارت زیاتوي دا هغه مرکزونه دي چې د ځینو شریرو استخباراتي کړیو په مرسته په کې د افغانستان پر خاوره بریدونه پلانېدل. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.